د لغمان والي وایي ځینو ځواکونو بې له جګړې او مقاومته امنیتي پوستې طالبانو ته پرېښي دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. پر مهترلام ښار د طالبانو له پروني برید وروسته د دې ولایت والي وایي ځینو امنیتي او دفاعي ځواکونو بې له کومې نښتې څخه طالبانو ته پوستې ورپرېښي دي. رحمت الله یارمل د سې شنبې په ورځ د غبرګولي پر 3مه نیټه په مهترلام ښار کې رسنیو ته وویل د وظیفوي غفلت په تورې د دې ولایت د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال معلم قسیم په ګډون 110 تنه نیولي چې کابل ته لیږدولي دي. ښاغلی یارمل زیاتوي په لومړۍ ورځ یې پر قرآن سوګند او ژمنه کړې چې د خاورې او دندې خیال به ساتي او له لویشت خاورې به دفاع کوي. نن چې ډز په هوا کې نه دی شوی، رازغلي او له ما تیر دي. د امنیت ملي د اپراتیفي مرستیال په ګډون 110 تنه همدا اوس یې کتاروي او کابل ته یې لیږدوو. لوی بدلونونه به راځي. 20 کاله مو وساتل، 20 کاله یې غصبونه وکړل، رتبې یې واخیستې، پیسې پیدا کړې، لوړو ځایونو ته ورسېدل. نن په ډز بادپخ کې نه دی شوی، دوی له ما تیر شوي دي. د لغمان والي دا ډاډ هم ورکوي چې ژر به بیرته وضعیت ښه شي. بلخو افغان پوځ وایي د الینګار او الیشنګ په ګډون ګڼو سیمو کې پوځي عملیات لا هم روان دي. پر مهترلام ښار د طالبانو برید د دې لامل شو چې د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین ضیا او د ملي امنیت 2 مرستیالان جنرال عباد الله عباد او جنرال خوشحال سادات لغمان ولایت ته ولاړ سي. اوس پوځي چارواکي وایي نه یوازې دا چې پر مهترلام ښار د طالبانو برید ناکام کړی، بلکې دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل هلته یې له تېرې شپې راهیسې د مهترلام ښار سربیره ګڼو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او طالبانو ته یې د درنې مرګ ژوبلې په ګډون ښه پرمختګ لرلی دی. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.